سلامونه ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. ګران دوستانو، محمد الله همدرد یم. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو، په دغه ویډیو کې مې تاسو ته د واټساپ یوه نوې طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو یو واټساپ له یو موبایل څخه بل موبایل ته ټرانسفر کړو. یعنې تاسو کولی شئ چې مکمل واټساپ له یو موبایل څخه بل موبایل ته ولېږئ، که په هغه کې تصویرونه وي، وایس میسیجونه وي او ویډیوګانې وي، هغه تاسو له ویډیوګانو د تصویرونو سره مکمل بل موبایل ته څنګه نقل کولی شو. نو دغه ویډیو تاسو موږ تر اخره پورې وګورئ. ویډیو مه سکپ کوئ دوستانو، راځئ ویډیو شروع کوو. تر ویډیو د مخ مو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر بیا هم ښه راغلاست دوستانو. او تاسو به اوس لومړی هغه موبایل راواخلئ چې تاسو غواړئ چې زوړ موبایل څخه نوی موبایل ته واټساپ ټرانسفر کړئ یا یې نقل کړئ مکمل ډیټا سره. نو تاسو به اوس زوړ موبایل راواخلئ. اوس ګوره ما دغه G6 موبایل راخیستی ده او له دې موبایل څخه زه غواړم چې ایډیټ موبایل ته یې میو کړم ټوله ډیټا. اوس دوستان تاسو ته دلته ښکاري زما د کوم ملګرو سره میسیجونه کړي هغه ټول ښکاري، ګروپونه راته ښکاري، ګروپو کې ټول تصویرونه هر شی ښکاري. راځم اوس تاسو کله چې واټساپ ته داخل شئ په درې ډیکې باندې به کلیک وکړئ، بیا به تاسو دلته راسئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ، بیا به چټس ته راسئ. چټس کې دوستانو دلته لاندې یو اپشن ده چې چټ بیک اپ، په دې به کلیک وکړئ. ډېر اسانه ساده طریقه یې دوستانو. تاسو سره باید لومړی یو ایمیل وي دوستانو. که ستاسو سره ایمیل نه وي بیا تاسو نسئ کولی چې مکمل واټساپ بل موبایل ته نقل کړئ. اوس دوستانو ایمیل کوم ځای کې غواړئ؟ دلته دوستانو تاسو ته لیکلي دي ګوګل اکاونټ. په دې چې کله کلیک وکړئ که نه، دلته کې تاسو ته که ستاسو ایمیل په موبایل کې لاګین وي تاسو ته ایمیل راخلي. که ایمیل هم لاګین کړی نه وي که نه، دلته تاسو ته یو اپشن راخلي چې ایډ اکاونټ. ایډ اکاونټ باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو ګوګل ته بیایئ، په ګوګل کې تاسو ایمیل ورکړئ او پاسورډ ورکړئ، نو ستاسو هغه به ایمیل به دلته دوستانو راواخلي او هغه ایمیل به ورته انتخاب کړئ. کله چې هغه ایمیل ورته انتخاب کړو دوستانو، اوس دوستانو دلته موږ درې اپشن سره کار دی. یو بیک اپ ټو ګوګل ډرایو ده. په دې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته ډیټا ښیي، څومره وخت ډیټا تاسو غواړئ چې بل د ایمیل کې سیو کړئ او بل موبایل ته نقل کړئ. یعنې د یوې میاشتې معلومات تاسو غواړئ، که د یوې ورځې غواړئ، که د یوې جمعې یوې هفتې معلومات تاسو غواړئ په دې کې سیو کړئ. نو زه ورته دلته میاشت انتخاب کوم. اوس دغه چې ده که نه ګوره ډیلی، دغه چې ده که نه ورځ ده د دویم، هغه د میاشت ده، هغه جمعه هفته ده، یو هفته یوه ورځو لپاره، او دا هم میاشت ده. اوس دلته دوستانو لاندې یو اپشن ده چې انکلود ویډیو ده. کله چې دوستانو تاسو یو چا سره ویډیوګانې لګلې وي او تاسو غواړئ چې هغه ویډیوګانې هم ولېږل سي بل موبایل ته یې نقل کړو، دا اپشن تاسو ورته آن کړئ. که غواړئ چې ویډیوګانې لاړې نه شي نو دا بېرته تاسو بند کړئ. زما بند کړو. اوس دم چې کله ټول کار خلاص کړ، اوس به دلته راسئ په بیک اپ باندې به کلیک وکړئ او دلته ستاسو د ډیټا سایز ښیي څومره سایز لري. اوس دلته زما ډیټا چې ده که نه اووه.6 MB سایز لري. نو زه له هغه وخته پورې لږ انتظار ورته کوم چې ویډیو غټه نه شي دوستانو. اوس دغه روان ده، دا لیکه چې کله 100 ته ورسېږي زه تاسو ته ویډیو چلنوم. دوستانو دغه ده اوس 99 ته ورسېده، اوس به هم 100 پوره سي. کله چې 100 پوره سو تاسو ته اوس هېڅ یو بل شي ته ضرورت نشته، خاص دغه ایمیل ته ضرورت ده. کوم ایمیل چې تاسو ورکړی وو هغه ایمیل باید تاسو ته پاسورډ هم یاد وي، هر څه تاسو ته یاد وي. دغه زما هغه ده د واټساپ آی ډي ده او دلته اوس ګور تاسو ته زما نمبر هم ښیم چې دغه زما نمبر دی. دغه نمبر دوستانو تاسو ته ښکاري، زه اوس دغه نمبر بل موبایل کې ورکوم، هغه ډیټا ټوله رااخلم په یوه موبایل کې. نو دغه موبایل زه اوس بندومه، G6 موبایل ده. اوس راځو ایډیټ موبایل ته. دغه ده دوستانو زما هم ایډیټ موبایل او اوس راځم واټساپ کې هغه نمبر ورکوم او هغه ډیټا ټوله واټساپ کې دغه واټساپ کې راسره پالومه. دلته به دوستانو تاسو واټساپ ته راسئ، په واټساپ کې به اګري اند کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو دوستانو هغه نمبر ورکړئ چې کوم نمبر باندې تاسو هغه واټساپ پال کړی وو. بیا به تاسو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په نیکسټ هم چې کله کلیک وکړ بیا به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس به ماته مسیج راسي
نو هغه میسج کې به یو شپږ عدده کوډ وي او کوډ به 315 اتیا 802 دغه کوډ چې کله تاسو راغلی نو بیا به تاسو ورته دوستان دلته به تاسو اوس په کنټینیو باندې کلیک کوئ کنټینیو نوټ نو باندې به کلیک نه کوئ کنټینیو باندې به کلیک کوئ بیا تاسو په الاو باندې کلیک کوئ بیا په الاو باندې کلیک کوئ اوس دلته تاسو لیکلي دي لوکینګ فور بیک اپ دلته دوستان تاسو دغه اپشن راسي دغه اپشن کې به تاسو په سکیپ باندې کلیک نه کوئ تاسو به په دبل اپشن باندې به کلیک کوئ نو دلته به دوستان تاسو ته اوس تاسو څخه به ایمیل غواړي هغه ایمیل به دوستان تاسو دلته ورته زیات کړئ په اډ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ دلته زه اوس ماته ګوګل راخلاصیږي ګوګل کې به زه هغه ایمیل ورکړم او پاسورډ به ورکړم نو مخته طریقه تاسو ته زه درښیم نو دلته زه دوستانو هغه ایمیل ورکوم ایمیل مې ورکړو دوستانو اوس به زه په نیکسټ باندې کلیک وکړم اوس زه پاسورډ ورکوم پاسورډ مې هم ورکړ په نیکسټ باندې بیا تاسو کلیک وکړئ دوستان بیا به تاسو په آی اګری باندې به کلیک وکړئ او هغه ایمیل به دوستان ورکوئ تاسو بل ایمیل نه ورکوئ ځکه چې تاسو په هغه ایمیل کې ډیټا ټوله سیو ده او زمونږ سرچینګ روان ده نو ګوګل سرویس اوس موږ ته دغه په واټساپ کې ایمیل زیاتوي اوس به دوستان تاسو ته هغه ایمیل دلته هم زیات شي نو دوستان دغه تاسو ته ښکاري دلته بیا تاسو په سکیپ باندې کلیک نه کوئ دلته به تاسو په ریسټور باندې کلیک کوئ دغه د 7.6 MB سایز لري دغه ډیټا په ریسټور باندې چې کله کلیک وکړئ دلته به ستاسو ډیټا اوس دغه موبایل کې ټوله بیرته فعال سي هغه بل موبایل کې چې کوم معلومات و کوم ملګرو سره چټ کړی و هغه ټول تصویر وایس میسج ټول به فعال وي دوستانو هر شی به کار کوي نو لږ څه انتظار ورته کوو چې دغه بیا 100 ته ورسیږي دغه پروسیسینګ ده نو دوستان دغه ده ورسېده نو دلته زه په نیکسټ باندې بیا تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو دوستانو په اوکې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه یو نوم ورته انتخاب کړئ لکه چې نوم ورته انتخاب کوم بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ کله چې په نیکسټ کلیک وکړ نو اوس به ستاسو واټساپ فعال سي بیرته به مکمل ډیټا سره به فعال سي دغه د دوستانو اوس هغه تاسو به بل واټساپ کې لیدلی وي په جی 6 موبایل کې چې ټول دغه ګروپ کې وو ملګرو ما سره کوم ملګرو سره چټ کړی و هغه ټول راسره دي یو هم دوستانو هغه مسجونه هم شته دغه مینې هغه مسجونه او تصویرونه هر شی شته دوستانو دغه به تاسو لږ ورته پرېږدئ ریسټورینګ میډیا فسټ ده او دغه به تاسو دوستان لږ پرېږدئ چې دغه هغه سرچینګ هم هغه ته ورسیږي په دې باندې دوستانو تاسو به اوس دلته راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ په دې باندې چې کله کلیک مو وکړ بیا تاسو په دې غش نشان باندې به کلیک وکړئ بیا پر سټور باندې کلیک وکړئ دغه 7.6 ډیټا ټول مکمله ډیټا به ستاسو موبایل کې بیرته سیو شي په نوي موبایل کې به سیو شي نو دغه به اوس ګوره 100 ته ورسیږي 3 MB ځای نیسي دوستانو دا چې کله هم پوره شي نو ستاسو مکمل کار خلاص و دغه وه دوستانو د واټساپ د ټرانسفر طریقه هیله لرم چې دغه طریقه به هم ستاسو خوښه سوې وي او هیله لرم چې دغه باندې به ستاسو ذهن خلاصوی وي او هم پوه سوي به په دې طریقه باندې نو دوستانو هیله لرم چې زموږ ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښې چارې ښه وختونه الله مو مل سه